Assalamualaikum dear students. نن چې کوم زموږ د کلاس ټاپک ته موږ سره دلته راغلي دي envelopes and labels. نن به موږ ډیټیل سره د envelopes and labels کو دا به ډسکس کو. سمپل موږ د envelopes باندې کلیک کو نو موږ سره دا سره یو شارټ میسج چې دی کې هغه موږ لیکو هغه موږ څه کو سند کو. سمپل لایک زرا علم دلته equals to رند مې واغشته پیلا دلته مې لک ټیکس راوښ. فور ایگزامپل دا موږ سره څه دی انفارمیشن دی را سره جست دا ټیکس مې راوښته کنټرول سی مې کو envelope تر عالم او دلته مې سو کو کنټرول وی مې کو دا مې پیسټ کو. صحیح شو. لا دین علاوه زر عالم دلته مې سو واغشته نیم مې واغشته او دلته نیم سم سره لو کم نیم باندې فور ایگزامپل ما احمد واغشته. صحیح شو. دا نه پس مې دلته ایډریس واغشته. صحیح دا ایډریس کې لایک ما دلته لاهور واغشته. صحیح شو. سیم استزل در عالم کانټیکټ پکې لګوم نو کانټیکټ پکې مونږ لګول شو. صحیح ده لایک دلته پکې ما 1 2 3 داس کانټیکټ واغشتو. نو دا موږ سره څه دی ډیلیوري ایډریس دی فل ایډریس مونږ نور انفارمیشن پکې لګول شو. صحیح شو کنه. لایک دلته لیکلی ریټرن ایډریس کدا موږ دوباره ریټرن ایډریس ورکو نو دلته ته لګول شو. باي ډیفالت لایک ما لاهور سټریټ ایا 4 لګولې دی. صحیح شو. دلته نور سټیکس لګي نو لګول شي. صحیح شو کنه. لایک دلته ما کنټری لیکل سا پاکستان نو لګوله. نو دا موږ سره څه دی ریټرن ایډریس شو او د ټایپ ته موږ سو انوالف ورته وایو. لکه شاندل درا شو د آپشن باندې کلیک کوو موږ سره دا آپشن دی د پرینټ د پاره که زه پرینټ د پاره آپشن ز علم دلته موږ دغه طریقه هولې ده کنه موږ سره میتھډز کوم موږ دی ټایپ کې اهلولا دی ټایپ کې نو دا موږ سره هغه میسج چې کوم دی دا غي د پرینټ کول لپاره سمپل طریقه پکې موږ لرا کړی چې کوم ټایپ ته پرینټ کول غواړي. صحیح شو کنه. نو دې ته موږ سو انوالف ورته وایو. که بیا راشو موږ د ایډ ډاکومنٹ باندې کلیک کو یس باندې کلیک کو نو موږ سره بدل د سکیږي انوالف پر سره ایډ کیږي. صحیح شو کنه. نو دې ته سو انوالف ورته وایو. دې نه بس بیا موږ سره دې لپاره ضرورت د سره راځي د لیبلز راځي د لیبلز راځي نو سمپل را به شو کلیک وکړو لیبلز باندې. صحیح شو. اوس دا لیبلز مونږ لګو دلته دا موږ سره انوالف د پاسه لګیدلی وي سمپل مونږ راشو دا لیبلز کوم دی دا ایډ کو. لایک زر عالم دلته ما سره لیبلز کې څه پکار دی نیم پکار دی. صحیح شو. لایک زر عالم دلته پکې څه واغشتو ایډریس مې پکې واغشتو او دا ایډریس نه پس پکې زه یو بل کا علم نو واستې شو. صحیح شو. کومه غواړي چې لکه موږ سره پدې کې سیټي علم نو پکې لګول شو. نو دا چې را سره لیبل دی سره اوس په دې لیبل کې مونږ وګورو دی موږ سره خپل سیټ اپس راغلي دي. که سمبل راشم دی آپشن باندې مونږ کلیک کو کنه نو موږ سره دلته سره کله د ورچې کوم دا لیبل لګو په یو پیج کوم راشو دلته یو پیج باندې ملټیپل اهلو نو موږ بسو کو 30 پر پیج بوالو. صحیح شو کنه. سمبل راشو دلته نه اوکې کو او راشو دلته نیو ډاکومنٹ باندې کلیک کو نو اوس موږ سره دلته سکیږي 30 پر پیج موږ سره راځي لیبلز راځي. نو که زه کنټرول پی باندې پریس کوم کنه دا موږ سره صدا سي ټایپ کې پرینټ کیږي. صحیح شو. زه بیا عالم دلته نه مې دا ډیلیټ کو بالکل رائٹ کلیک کو دا ټیبل ډیلیټ کو واپس راشو دلته به کلیک کو سب باندې په میلینګ باندې سمپل دلته عالم کلیک مې کو لیبلز باندې لیبلز مو سره دا راغلي فور ایگزامپل ما سره دلته سره راغلي دي نیم راغلي دي. صحیح شو. او دلته د نیم نه علاوه مې د سو واغشتو ایډریس مې واغشتو ما سره دی په لیبل کې سره راشي ایډریس راشي. اوس موږ راشو سمپل آپشن باندې کلیک کو زه به 30 پر پیج عالم اوکې به کو راشو دلته نه سک کلیک کو نیو ډاکومنٹ باندې کلیک کو نو موږ سره به داسې راځي 30 پر پیج به راځي. صحیح شو کنه. نو که زه د دې پرینټ وباسم کنټرول پی کم دلته نه صحیح ده نو موږ سره به داسې ټایپ کې شو کیږي. که لایک زه راشم دلته د ټیبل ډیزاین ټایپ زه اغوستل غواړم نو را به شو دلته به کلیک کو لایک زه داسې ټایپ اغوستل غواړم نو دا به موږ سره یو لیبل دی. که زه راشم داسې والم نو دا ټول ټایپ سي کنټرول پی باندې پریس کو نو دا موږ سره داسې ټایپ کې دی پرینټ وځي. صحیح شو کنه. نو دې ته موږ څه وایو میلینګ ټیب ته راشو او په میلینګ ټیب کې ما سره ډومبې چې کوم راغلي دا انوالفس دي او دا را سره راغلي دي لیبلز راغلي. ٹھیک تا ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې بیا موږ چې کوم دا نیکسټ ګروپس راغلي دا به ډسکس کوو. والسلام.